د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. قطر ته 3000 نور افغان کارګر هم استول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي چې قطر هیواد ته د افغان کارګرو د لیږد په دې پړاو کې په 30 تخصصي او مسلکي حرفو کې 3000 کسان استول کیږي. د ښاغلي ابراهیمي په خبره د دغو مسلکي او تخصصي بستونو لپاره نوملیکنه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري په مشخصو شویو مرکزونو کې پیلېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان له هیوادوالو غوښتي چې د نوملیکنې لپاره په تېروتنې سره چاته پیسې ورنه کړي او ټینګار یې کړی چې هیوادوال دې په یادو مرکزونو کې فورمې ترلاسه او له ډکولو وروسته یې دې بیرته اړوندې څانګې ته وسپاري. دا کاري فرصتونه د جولای میاشتې هغه تړون د غځولو او پراخولو پر بنسټ رامنځته شوي چې په قطر کې د افغانانو لپاره د 3000 کاري فرصتونو رامنځته کولو لپاره اعلان شوي وو. ملګري ملتونه وایي چې له افغان راستنېدونکو سره د مرستې لپاره بودیجه په ختمېدو ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ وایي چې دوی افغانستان ته د راستنې شویو کډوالو لپاره د بیړنیو مرستو په چمتو کولو بوخت دي، خو بودیجه یې د پای ته رسېدو په حال کې ده. یاد بنسټ نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او پاکستان څخه راستنېدونکې کورنۍ په خپل هیواد کې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د سیمه ییزې همکارۍ او بیړني نړیوال ملاتړ پرته د کډوالو د راستنېدو کړکېچ کولی شي په یوه پراخه بشري بحران بدل شي چې د افغانستان او سیمې لپاره به سختې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او یا د کورنۍ خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. عدلیې وزارت ویلي چې 15 توشیح شوي قوانین به ډېر ژر چاپ وویشل شي. د عدلیې وزارت ویان برکت الله رسولي وایي چې د مالي محاسبې، د حاجیانو د ښوونکو، د مشاعرو د تنظیم، د خوراکي توکو، درملو، روغتیايي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي او د وزارتونو او دولتي ادارو د قراردادونو قانون چې تازه د طالبانو مشرتابه لخوا توشیح شوی ډېر ژر به چاپ او خپور شي. هغه ویلي چې د عدلیې وزارت تیر قمري کال کې توانېدلی 140 عنوانه تقنیني اسناد چې پکې قوانین، اصولنامې، اساسنامې، طرزالعملونه او لوایح شامل دي مسوده او تدقیق کړي. د رسولي د څرګندونو له مخې په تیر قمري کال کې 155 قانوني مشورې هم د عدلیې وزارت لخوا وزارتونو او نورو دولتي ادارو ته وړاندې شوي دي. حمید کرزي خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له امله پر تلفاتو خواشیني ښودلې. پخواني ولسمشر حمید کرزي پښتونخوا او ګلګیت کې د مرګونو سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو له کبله خواشیني څرګنده کړې ده. د حمید کرزي له دفتره په خپاره شوي بیان کې راغلي چې هغه د دې تلفاتو له امله د خواخوږۍ او غمشریکۍ مراتب د قربانیانو کورنۍ ته وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي چې د مرګونو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو شمېر له 350 تنو اوښتی چې پکې ښځې، ماشومان او د ډېر عمر کسان شامل دي. له معلوماتو له مخې دا پیښې د سوات، بونیر، باجوړ، تورغر، مانسیرې، شانګلې او بټګرام په ګډون د ایالت په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوي دي. سیلابونو د بونیر ولسوالي تر ټولو سخته ځپلې چې تر اوسه پکې د څه باندې 200 کسانو مړینه تایید شوي او ګڼ شمېر کسان تریتم دي چې د سر زیان ډېرېدو اندېښنه زیاته شوې ده. د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور له سیلاب ځپلو ته د عاجلو مرستو رسولو ترڅنګ خیبر پښتونخوا کې پرون یعنې شنبه ماتم هم اعلان کړی و. په لومړي ځل کابل ښار کې یوه 40 پوړیزه هسکه ودانۍ جوړیږي. د کابل ښاروالۍ ویلي چې د ودانیزو نقشو د ویزه کولو د ځانګړې کمیټې له لوري تر اصلاح او ارزونې وروسته په لومړي ځل د هوایي ډګر د سړک په اوږدو کې د یوې 40 پوړیزې ودانۍ نقشه ویزه او تایید شوه. د مسؤلینو په وینا دا ودانۍ چې د سوداګرۍ او استوګنې لپاره به مجهز معیاري کورونه، دوکانونه، سوداګریز مرکزونه او نور سهولتونه ولري. په نږدې 2 کلونو کې به یې چارې د کټوازي ګروپ لخوا بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یاده ودانۍ د بریتانیایي متحده عربي اماراتو او افغان انجینرانو لخوا ډیزاین شوي چې د زلزلې او نورو طبیعي او تخنیکي آفاتو پر وړاندې به لوړ مقاومت ولري. هرات کې د برېښنا برخه کې د 140 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شول. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د هرات د برېښنا ثبات او پیاوړتیا په موخه یې د زارو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره د نږدې 140 میلیون ډالرو په ارزښت 3 تړونونه لاسلیک کړي دي. د برېښنا شرکت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغو تړونونو کې د پولي هاشمي او دهود سعیري شهیدانو سب سټیشن جوړول او د 3 سب سټیشنونو ترمنځ د 220 کیلو ویلټ برېښنا لیږد مزو غځول شامل دي.
د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې یادې پروژې به د 2 کلونو په موده کې بشپړې شي او هرات ولایت به له ډاډمنې برېښنا څخه برخمن شي. نتنیاهو ویلي حماس باید د اسرائیلو ټول شرایط ومني. د اسرائیلو ولسمشري زماني دفتر د اګست په 14 په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې اسرائیل د یو هر اړخیز اوربند تړون د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. اعلامیه کې راغلي چې حماس باید ټول اسرائیلي بندیان خوشي کړي او د اسرائیلو لخوا وړاندې شوي ټول شرایط ومني، کنه نو جګړه به پای ته ونه رسي. د اسرائیلو رسنیو د دې اعلامیې له قوله ویلي چې د اسرائیلو شرایط دا دي چې حماس باید بېوسلې شي، غزه باید غیر نظامي شي، د غزې سرحدي سیمې دي د اسرائیلو تر کنټرول لاندې شي او په غزه کې یوه داسې اداره جوړه شي چې نه د حماس برخه وي او نه د فلسطین د ملي خپلواکي ادارې، خو د اسرائیلو سره په سوله کې ګډ ژوند وکړي. بلخوا حماس دغه طرحه له وړاندې رد کړې ده. سوریه کې یو شمېر بهرنیو جنګیالیو د دغه هیواد د تابعیت غوښتنه کړې. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې یو شمېر بهرنیو جنګیالیو د سوریې له نوي اسلامي حکومت څخه د دې هیواد د تابعیت غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوې او رویټرز هم ترلاسه کړي، استدلال کوي چې خلکو ته باید تابعیت ورکړل شي ترڅو دوی میشتې ځمکه ولري او ان سفر وکړي. دوی استدلال کوي چې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د رژیم په نسکورولو او د نوي حکومت په جوړولو کې مرسته کړې ده. د بهرنیو جنګیالیو برخلیک د تحریر الشام واک ته د رسیدو راوروسته یوه جدي مسله ګرځېدلې، ځکه ډېر لږ هیوادونه چمتو دي چې دغه کسان بیرته ومني او ان ځینې سوریایان هم د دوی له شتون سره اندېښنه لري. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه، تر بیا ښه وخت.